نن له جنرال سره وینو قومندان صاحب په ټاکل شوي ځای کې. پوهېږم. زه به هم په دې لیدنه کې اوسم، خو تاسو به ما ونه وینئ. خدای دې ووهه ډلګۍ مشره. زیری نازا پراته له تا نارامه یم سرداره، کور کې مې زړه په تنګېږي. زما غږ اورئ؟ قومندانه ځواب راکړه. یو ستا غږ اورې؟ ته څوک یې؟ ډېر شرم دی، تاسو تر اوسه نه یې پېژندلی. په هر حال ګوره ما ته ښه غوږ شه، زه اوس درته څه وایم. باران لیونی راغی، له مانۍ پیسې یې غلا کړې، ټولې پیسې یې رانه واخیستلې. خیران بې شرف پوهېږې د څه لپاره؟ وزیران سره واده کوي. هغه قومندانه ولسوالۍ کې دې کار لري. دوزخ ته دې لاړ شي. دا مخابره کې څوک خبرې کوي؟ نه پوهېږم، نه یې پېژنم. زه دومره کم عقل یم چې ډاکټر په ګیر کې ورکړم. دا خبره دې څه وخت واورېده؟ تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت مخکې. هغوی چې دې خبر اوسه. هر چا ځان ته خپل لایق کس پیدا که. پرون سردار سره مینه درلوده، اوس باران سره واده کوي. بیا یې هڅه وکړه چې زما خاوند رانه جلا کړي، پرېږده چې واده وکړي. موږ پورې اړه نه لري، همداسې نه ده ګرانه؟ ما له تا نه یوه پوښتنه وکړه سرداره، د لیلا او باران واده موږ پورې اړه نه لري، همداسې نه ده؟ البته موږ ته یې څه؟ همداسې ده. څه ووایم قومندان صاحب؟ پراته له دې نه چې موږ خپل زړه خوشحاله کړو، بله چاره نه لرو. مورې رازیله، د دې لپاره چې تا رانه پیسې وړي، نرس مې ضعیفه شوی، زړه مې پټ پټ الوزي. زه به ځان ته یو سیروم تېر کړم چې ځان کې مې ویټامین ډېر شي. ډاکټره ځواب راکړه. عاجل دی. څه خبره ده ډانګې مشه؟ بیا څه خبره ده؟ ډاکټره ما ته غوږ شه. د لیلا خور له څنګ نه مه لرې کېږه. که کومه خبره وه نو ما ته ووایه، پوه شوې زمنیه؟ سمه ده ګرانه، صرف یو دا کار پاتې و. زه یو ډاکټر یم، زه خو څه جاسوس نه یم. زه یوه اکاډمیکه څېړنه سرته رسوم. هغه ځان ته بحث غواړي. زه که جاسوسي وکړم نو هغه کار به څنګه شي؟ هغه به څوک وکړي؟ اوف، نور په تنګ شوی یم ډلګی مشه، ستاسې له دې غوښتنو نه په تنګ شوی یم. خو څه وکړم، څه ووایم، تا نه شم خفه کولی. ډلګی مشر ملګریه، سمه ده، زه د خپلې ماشومې څخه نه لرې کېږم، ته اندېښنه مه کوه. زه نه خدای پامان. اوف، دنده دې پیل کړه ډاکټره. ټانګ ټانګ. که زه له تا سره پاتې شم سرداره؟ دندې ته وځم نازا، دلته پاتې کېدل دې مناسب نه دي. کور ته لاړه شه، نه ناوخته کوم. څنګه چې ته غواړې ګرانه. ګوره ملګریه، که دا زموږ د قومندان مېلمنه نه وای نو پوهېدم چې څه مې ورسره کړي وای. دې ته وګوره بیخي د شیشکو غوندې ده. څه ووایو ملګریه؟ خدای د قومندان صاحب ته صبر ورکړي. زه یې خپله دنده وکړئ. ما د خپل ځان نه شړې د جنرال لیدو ته ځي. زه دومره احمقه نه یم چې کور ته لاړه شم. زه د شا نه پرېږدم. څه خبره ده؟ کور ته باید یوازې لاړه نه شي. هلکان د بلوک موټر کې تا تعقیبوي نازا، ستا د امنیت لپاره. زما په اړه ډېر فکر کوې؟ پوه شو چې زه هغه تعقیبوم. نیت یې و چې موږ تعقیب کړي. ډېر ښه کار دی وکړه قومندان صاحب. خپل ځان له ما نه هوښیار ګڼي.
ژاړې دلته مې وویل چې ډېر پوښتنه به نه کوې ودرېږې څنګه راغلی دا کړه ګوره ګرانه موبایل چې په دې خوشحاله ورځ کې زه باید تاسې یوازې پرېنږدم مله دا چې تاسو ته د نکاح تړلو لپاره شاهد پکارېږي هغه نه وروسته تاسو ته باید ټکټ واخیستل شي نور شیان هم پکارېږي زه باید تاسو سره مرسته وکړم وای منځګان وژن ډګروال صاحب هو خو زما د اصولو له مخې د مړه کېدلو لپاره به راته زارۍ وکړي ته ورپسې شاګیره موږ هم راځو د هر څه په اړه خبر راکړه په یو مناسب وخت کې به لیلا نیسو په سترګو ډګروال صاحب دلګې مشره ځواب راکړه څه خبره ده اصله لیلا لږ صبر وکړه دوام ورکړه اصله لیلا په مصیبت کې اخته شوې ده ډګروال ورپسې دی ځای ورته په ډاګه کړی هغې جلۍ سره مرسته وکړئ سمه ده اصله ته خپلې ډلې سره یو ځای شه له بده مرغه چې موږ د لیلا لپاره څه نشو کولی ما تاسو ته داسې ښودلي دي ها که په یوې نښته کې ستاسې وسله بنده شي بیا څه کوئ ما تاسو ته داسې ښودلي دي بیا په تیږو جنګ کوئ ها لږ جدي واوسئ دا د ساتنې ځای نه دی زر کوئ دې خواته ځو کومې خواته ته لکه چې خپل عقل د لاسه ورکړی موږ داسې چېرته روان یو ګرانه ولسوالۍ دې خواته ته موږ کومې خواته روان یو یا اوف ډاکټره بس کړه ګوره لیلا موږ ولې د ډاکټر شپه نه لمانځو زه به هم پکې خپل لاسونه پکې ډول سره کړم زه یو څه وایم ګوره چې خفه نه شې ته خو زناوره غوندې وړوکی په غرونو کې لوی شوی یم د ډاکټر زه چېرته پېژنې بدبخت عاجره ته څنګه موږ پسې ګرځې هغه زه له دې ځایه تېرېدم صبر وکړه ته څه کوې لږ صبر وکړه پرېږده دا خو غر نه دی موږ ولسوالۍ کې بله دا چې نکاح هم ځنډېږي بارانه ګوره دا ځناور زما هم نه خوښېږي خو نه کېږي ته ګوره شایې هېر دې کړل ګرانه بارانه شکر وباسه چې زه نن واده کوم ازا خلاص شو مامور وروره مهرباني موږ غواړو چې زموږ نکاح زر وتړل شي همدا اوس لیلا مېرمنه چېرته ده هغه دلته د باندې په تمه ده سمه ده تاسې د همدې سیمې اوسېدونکي یئ لږ صبر وکړئ پېژند کارتونه مو یو ځل کنټرول کړم تر یو ساعت پورې کار مو خلاصېږي سمه ده موږ د باندې یو د دروازې سره یو ژوندی اوسئ ډاکټره سردار قمندان ته خبر ورکړه چې زه واده کوم خبر مې ورته ورکړه ورته مې وویل چې قمندانه ژوندې تباه کېږي لیلا له باران سره واده کوي لیلا هغه خبره شو خو تر اوسه نه دی راغلی تر کومه ځایه چې زه هغه پېژنم هغه وخته ځان رسوه نه ډاکټره هغه دلته نه راځي خو په دې پوه شوي چې هغه یو ډېر بېغیرته انسان دی
سمه ده ځینه کارونه را باندې یو ساعت وروسته به زموږ نکاح وتړل شي والله چې زیلاله باران سره واده کوي قمندانه باران هغه د هېواد نه بهر بیایي نه قمندان صاحب تاسې څه کوئ عسکران د باندې تاسې ګوري په هوښ راشئ په هوښ راشم بس دی جلیله له ما نه لرې لاړ شه لیلا واده کوي نور نو څه غواړې ها څه دې چې غوښتل هغه وشو وشو له دې ځایه ورک شه ورک شه ورک شه زه تا ته سمه ګڼم خو دا دنده ده که قبل ولې درته سخت هم وي بیا هم دنده ده خدای دې له تا سره مرسته وکړي خواره شئ زه لاړ شئ خپله پیره وکړئ د پیرې کسان بدل کړئ خپلې وسلې مو پاکې کړئ زر کوئ خو ډېرګه مشره وسله مې مخکې پاکه کړه وسله څوک داسې به کوي ها په دې وسلې سره د دښمن مخې ته ورځي ځای ورک شئ څه مو چې درته وویل هغه وکړئ زه ستړی شوم ته همدا کوې له وروسته نوبت درته رسېږي دلته لاسلیک وکړه یو څه درته ووایم بارانه ما د ته ځای ولواست خو دومره لاسلیکونه مې هېڅکله نه دي کړي ګوره بارانه ته واده کوې او که د دې ځای مشر ټاکل کېږي چې دومره لاسلیکونه کوې زه نور سړی شوم بارانه زما په نظر واده کوه ډېر بد کار دی لاسلیک مه کوه له دې ځای نه وتښته الله چا سره مې چې مینه ولاړه اوف دلته خو زما خبر ته څوک غوږ نه نیسي خوله مې په خبرو ستړی شوه بارانه زه ځم لږې اوبه رااخلم لاړم دا همدا کوې وروسته تاسو ته ورسېږي ژوندی اوسئ که کومه ورځ زموږ ترمنځ جنجال پیدا شي که زما غوسه راشي او لاړه شم د بل چا سره واده وکړم نړۍ ته اور لګوم لیلا زه تا نه پرېږدم محمده له ما سره راشه دا بانډ خلاص که کون شوی او که ویده یې محمده خلاص که زر کوه نیغې مه ګوره داسې ځان مه کوې چې ته یې جوړوې بانټ باند کا موټر نه چلانېږي قمندان صاحب لکه چې ماشین کومه ستونزه لري موټر نه چلانېږي ډېر نشه په دې مانا چې ماشین کې کومه ستونزه ده همداسې دي جنرال صاحب امر کړی خپله پوهېږي ته کار مه لره جلیله کار مه لره यार मलाड़ो दे बच्चा शो एजर गया उस करेगा पापा चावे चिमयन शाह पापा चावे चिमयन शाह हाय पापा चावे चिमयन शाह पापा चावे चिमयन शाह हप 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 पापा चावे चिमयन शाह एजर गया उस करेगा उतर गया ډګروال صاحب دوی د نکاح تړلو ځای کې دي پوه شوم اګیره دغه
سردار مې تعقیب نشو کړی نه پوهېږم چې جنرال سره چېرته لیدنه کوي هغه مهمه نه ده اوس غوږ شه کارونه ګډوډ شول موږ یوه لویه تېروتنه وکړه چې لیلا مو د خپل مخې لرې نه کړه اوس مهال لیلا په ولسوالۍ کې ده واده کوي جاسوسانو موږ ته خبر راکړه زموږ کسانو وویل چې ستا خاوند ولسوالۍ ته ښکته کېږي تر څو چې لیلا ژوندی وي ستا واده ګواښ سره مخ دی پوه شوم ښاغلیه تاسې نور لیلا مړه وګڼئ لیلا لږ خو صبر وکړه کنه صبر وکړه لرې شه جلیله درته مې وویل لرې شه لرې شه قلنا صاحب مه کوئ جلیله دا مې درته وروستی ګواښ دی لرې شه نشم کولی قمندان صاحب نشم کولی دا کار ستاسې زموږ او د ټولو د ښه والي لپاره کوم نشم کولی لرې شه یاوز یاو وطن یاو یوازې او ستاسې غږ اورې یاوز یاو له جلیل سره تر دې کلي کور ته راشه پوه شوم ماتان یو امرم پر ځای کېږي ژوندی اوسې بیخي ښه واقعي اړیکه ونیوله ګوره ماشومې دا چې ته دومره خفه یې نو ولې واده کوې همدارنګه حسن هم دا کارونه له باران سره نشي کېدلی زه هغه لیونی پېژنم سمه ده چې ښه سړی دی سم سړی دی خو سر یې تش دی بیخي تش دی یعنې سر کې هېڅ مغزه نشته زه به له تا ته په تمه شم ښکاره ده چې ته دلته نه راځې